السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله نن سورة انفال آیت نمبر 19 بوایو ان شاء الله. الله تعالی دی وینا حق د قولو توفیق راکړي. د نشاتنی آیتونو کې الله تعالی او فرمایل چې کافرو چلونه به کمزوري وي او الله تعالی به مؤمنانو ته کامیابی ورکړي د زیره قسم ته و مؤمنانو لپاره. اوس الله تعالی فرمایي چې ان تستفتحوا کچری تاسو فیصله غواړئ فقط نو په تحقیق سره جاءکم الفتح راغله د الله تعالی طرف نه فیصله. د دې شان نزول کې واقعیا چې تاسو واورئ یا پوهیږئ د معنی باندې. ابو جهل دی چې کله مکې نه راوتل نو د مکې د کعبې کوټې هغه کپړې ونیوله او سوال یې وکړو چې الله تعالی مونږ کې چې کم یو ظالمه وي ډله هغوی باندې خپل عذاب را نازل کړي. او بله خاص خبره دا وکړله چې مونږ کې څوک چې د مور و پلار نه بچي بیلونکي وي صله رحمي کټ کوونکي وي نو الله هغه ته شکست ورکړي په ذلت سره. نو دا خبره به دوی پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم باندې الزام لګو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مور و پلار او د بچو په منځ کې جدایي راوسته او خندانونو په منځ کې جدایي راوسته. خو ټیک ټک امن سره زندگی تېرېده. خدای راغلو د ارسي ګډ وډ کړل. نو دا سیاسی قسم خبره وه. سیاسی خلک هم همدغه رنګې هغه بدي ته نمایاں ورکوي او نیکي نه بدي جوړوي په خپلو خبرو سره. خپل د خولې هغه تیز خلک چې وي چې بدې خبرې نه ښه جوړوي او ښې نه بده جوړوي. په پښتو کې متل دی چې مار نه پړی جوړ که او پړي نه مار جوړ که. نو دا همدغه رنګې چل دوی هم کولو. دوی دا الزام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لګو حالان کې د دې ګناه کوونکي دی په خپله و. دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلي نه ولې وایستو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته دعوت د څه شي ورکو؟ د پارټۍ دعوت خو نه ورکو چې زما په پارټۍ کې شامل شئ، نه د بل شي دعوت ورکو، خو دعوت دا ورکو چې تاسو ایمان راوړئ نو تاسو به کامیاب شئ. لومبنی دعوت چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه وکړو چې که زه تاسو ته ووایم چې غره د شاته نه سیلاب روان دی نو تاسو به ومنئ وایي هاو. نو زه تاسو ته وایم چې که تاسو ایمان کلمه ووایئ ایمان راوړئ نو تاسو د الله تعالی هر قسم عذاب نه بچ شئ. نو دا خو دوی ته د عذاب نه د بچاو دعوت و. دا خو دوی دپاره د فایدې او د ګټې خبره وه. او دوی خپل والي وشلوله ورسره. ولې په کور کې ظلمونه زیاتي ټولو سره وکړل. مار یې دنه نو مور یې شهیده کړه. اول شهیده و هغه پلار یې ورته شهید کو. همدغه رنګې نور مسلمانان یې شهیدان کړل. حباب رضی الله تعالی عنه باندې څومره زیاتی ظلمونه، همداسې بلال رضی الله تعالی عنه باندې ظلمونه زیاتی. بیا یو وارې هجرت وشو حبشي طرف ته، بیا هجرت وشو د مدینې طرف ته. چا د لاسه وشول دل. نو دوی دا دعا وکړه چې مونږ کې کم په حق وي هغوی ته ګټه ورکړي. نو الله وایي ټیک دی تاسو غواړئ نو فیصله وشوله. کم په حق و هغوی ته ما ګټه ورکړله او کم چې ظالم و هغوی ته مې شکست ورکړو ذلت سره. نو الله بیا فرمایي چې و ان تنتهو کچری تاسو منع شئ فهو نو هغه به خیر لکم ښه تاسو دپاره. کافرو ته الله تعالی وایي چې که تاسو د خپل د دې راویې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بدۍ نه، د ظلم نه، د کفر نه او د قرآن کریم د انکار نه تاسو منع شئ نو دا به تاسو دپاره فایدهمنه خبره وي. و ان تعودو او که تاسو دوباره هم داسې کوئ مسلمانانو په خلاف باندې جته بندي کوئ، ګروپ بندي کوئ، حمله کوئ او جګړه کوئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم تنګوئ، نعود نو مونږ به هم دوباره داسې در سره کوو لکه اوس هم در سره وکړل. شکست هم در کو، مشران مو درته مردار کړل، ذلیله شوئ او ته خراب تراب شوئ نو دکه رنګې به زم تاسو سره بیا کوم. مطلب بیا هم تاسو ته سزا در کوم که چېرې تاسو بیا داسې کوئ. ولن تغني او هر چیرې به فایده در نه کي عنکم تاسو ته، یعنی لرې به نه کي تاسو نه، چرې به هم لرې نه کي تاسو نه فئتکم جماعت د تاسو، ډله د تاسو شیئا هیڅ شی ولو کثرت اگر که هغه ډیره ولی نه وي. یعنی که تاسو ډور لوی ډلې سره راشي، لوی فوج را جمع کوي
خو چې الله در سره په مقابلي وي تاسو ته هیڅ فایده نشي درکولی، ستاسو ډیروالی تاسو ته فایده نشي درکولی، نه درکوي. الله امداد به فایده کوي. الله تعالی دې موږ تاسو سره هم امداد وکړي د هر کافر او د هر ظالم او فاسق په مقابله کې، آمین. وان الله، او بشک الله چې دی یقینا مع المؤمنین، هغه د مؤمنانو ملګری دی، هغه د ظالمانو د کافرو او د فاسقانو د ګناهګارو ملګری نه دی، هغه د مؤمنانو ملګری دی. او تاسو مقابله دلته د مؤمنانو سره ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو ډلې سره مده، نو تاسو ته به څنګه الله تعالی د دې په مقابله کې مفتح درکوي. ان تستفتحوا، کچری تاسو فیصله غواړئ، فقد نه په تحقیق سره جاءکم الفتح، راغله فیصله تاسو ته. وان تنتهوا، او که تاسو منع شئ، فهو خیر لکم، نو دا به ښه وي تاسو دپاره. وان تعودوا، که تاسو دوباره داسې کوئ، نعود نه مونږ به هم دوباره در سره داسې کوو، یعنی دوباره به سزا درکوو همدغه رنګې. ولن تغني عنکم، چرې به لرې نه کي تاسو نه، فئتکم ډله د تاسو، جماعت د تاسو، شیئا هیڅ شی، یعنی د الله په مقابلې کې هیڅ شی، ولو کثرت، اگر چې ډیره ولې نه وي، که ډیره هم وي نو تاسو ته فایده نشي درکولی، ځکه چې وان الله، بشک الله تعالی مع المؤمنین، ملګری د مؤمنانو دی.